دا چې پروند زموږ د حکومت مامورین راغلي وو او هلته د پاکستان صدراعظم سره پر ډیورنډ باندې سرحد ولیکئ، دا افغانستان ته خیانت دی. دا خیانت افغانانو د ګندمک د معاهدې را په دې خوا منلی نه دی. هر حکومت چې هر څه کوي ولیکي، افغانان یې مني نه یې منلی دی. په 2014 کال کې د امریکې وزیر خارجه راغی زموږ سرنوشت یې راوټاکئ. او د افغانستان خلکو هغه حالت د دې خاطر چې وطن لا ویجاړ وران نسي ومانئ، په دې امید چې ښه به شو. خو ومو لیدل چې څه وسوه، په مملکت مو څه وسوه، په خلکو مو څه وسوه، په اتحاد و اتفاق مو څه وسوه، په حکومت او حکومتداري څه وسوه، په نهادو څه وسوه، په اقتصاد مو څه وسوه. پاکستان جرأت پیدا کړي چې راسي اغزن تار زموږ پر خاوره تېر کړي، ډیورنډ باندې اغزن تار تېر کړي. پرون راغله صدراعظم یې راغی او زموږ د حکومت اعظام ورسره ولاړو متاسفانه، او ډیورنډ یې د سرحد په نامه یاد کړي. د ننګرهار والي او کوم وزیر هم ورغلی. دا د معنی چې افغانستان آزاد نه دی او ورځ په ورځ د ضعف خواته روان دی. د دې څخه خلاصون یوازې په سوله کې کیږي او په اتحاد و اتفاق د افغانستان د ملت کیږي، چې پیاوړی شي دا اتحاد و اتفاق او تکړه شي. د افغانستان په خلکو کې یووالی، ملي اراده، استقلال غوښتنه او ازادۍ زموږ په رګ رګ او وینه کې پرته ده. خو د دې اظهار، د دې تعمیل، د دې تطبیق په ازادۍ کې کېږي او په سوله کې کېږي. کله چې موږ د سولې خاوندان سو، نو به هم انتخابات آزاد وي، هم به څوک پر ډیورنډ اغزن تار نسي تېرولی، نه به څوک پر موږ باندې خپل تر ټولو خطرناک او انسان وژونکي بم اچولی سي، نه به بل کېږي، نه به انفجار کېږي، نه به انتحار کېږي. نو لهذا د انتخابات په باب زما موقف دا دی چې دا یوازې په یو آزاد او صلحمند افغانستان کې د افغانستان خلک خپل سرنوشت ټاکلی شي، حکومت تعینولی شي، نه په داسې افغانستان کې چې د هر پردي اور پر بل دی. موږ ما تاسو ته 15 کاله د مخه که 6 کاله د مخه په امنیتي لویه جرګه کې چې کله د امریکې پر امنیتي قرارداد بحث کېدی، خپله وینا وکړه او تاسو ته وویل چې د افغانستان جنګ، د افغانستان د خلکو درد او رنځ د امریکې او د پاکستان د ګډو او یا متضادو منفعتو د وجه دی، چې دا زنګ زموږ په خاوره کې امریکې او پاکستان جوړ کړی دی، او کله چې دوی یې ختم کړي نو موږ امنیت ته راسو. په همدې دلیل مې غوښتنه د امریکې صدا وه، که ته زموږ څخه امنیتي تړون غواړې، ته به اول افغانستان ته سوله راولې، زموږ د امنیت ضمانت به کوې، بیا به ستا سره موږ تعلقات ساتو امنیتي. متاسفانه، ډېر متاسفانه چې زما خبره رښتیا شوه. کاشکې زما خبره درواغ شوې وای، کاشکې د امنیتي تړون تر امضا وروسته افغانستان امن شوی وای او د کرزي خبرې درواغ ثابت شوی وای. خو متاسفانه چې داسې ونه شول. متاسفانه چې زما دا خبره ثابته شوه. موږ مړه شوو، موږ په کور، کلي، مسجد، واده، لار، سړک کې مړه شوو. امریکا په خپلو اډو کې محفوظه ناسته وه او پاکستان پر ډیورنډ اغزن تار راته تېر کړ. نو زموږ سوله هلته راتلی شي چې امریکا د افغانستان سره صداقت وکړي او د سولې ژمن شي راسره.
تر هغو چې دا ونیسي سوله نه راځي. یا به امریکا وځي سوله به راځي، موږ بې باسو، د افغانستان ملت په قیام کوي، ورته وایو چې وځه سوله به راځي، او بیا به د پاکستان سره خپله معامله کوو. هر څومره چې غریب بیچاره هم وي چې امریکا نه وي، د پاکستان په موږ زور نه رسیږي. په دې پوه شئ که امریکا که در افغانستان نباشه و اعمالش نباشه، پاکستان سر ما حاکم شده نمیتونه. پاکستان به زور امریکا و به سیاست امریکا بر ما حاکم شده میتونه. نه به امریکا باسو، بیا به د پاکستان سره معامله کو، او یا امریکا د افغانستان سره په صداقت وچریږي، سوله جې راته راولي، بیا به موږ دوستي ورسره وکړو، بیا هم د پاکستان سره معامله کولی شو. از دولت امریکا میخواهیم که مذاکرات صلح با طالبها و مردم افغانستان دوباره آغاز کنه و به زودترین فرصت آغاز کنه. دوم، از امریکا میخواهیم که آغاز مذاکرات باید شفاف و واضح و حقیقتاً بر افغانستان و صلحش باشه. سوم، از برادرای ما تحریک اسلامی طالبان میخواهیم که همه قدر که اینا تأکید بر مذاکره با امریکا و خارجی دارن، من حیث افغان و مسلمان مهمتر ای است که با خود مردم افغانستان با مذاکرات بشینن و مذاکرات بین الافغانی را آغاز کنند و باز با قوت ملی از طریق مذاکرات بین الافغانی، از طریق تصمیم بین الافغانی با قوت ملی با خارجی ها به صحبت بشینیم تا قوت بهتر داشته باشیم، تا صدای محکم تر داشته باشیم، تا منفعت کشور خود تامین کرده باشیم، تا صلح حقیقی به افغانستان آورده باشیم. و در این مورد از کشورهایی که بعد از توقیف مذاکرات صلح بین امریکا و طالبان و دولت افغانستان صدا برای آغاز مجدد مذاکرات کردن تشکر میکنیم. این کشورها روسیه بودن، چین بود و جرمنی بود. از ارسیشان تشکر میکنیم و آرزومند هستیم تا همسایه های افغانستان و همین سه کشور که قبلا صدای آغاز دوباره مذاکرات کردن صدای خود را بلندتر بسازن و کوشش خود جدیتر بسازن. واضح داشت قرار ده چې د افغانستان خلک ژغورنه غواړي، سوله غواړي، بلکې حقیقت دا دی متاسفانه چې په افغانستان کې قتل عام د افغانستان روان دی، د افغانستان د خلکو روان دی. بلکې دا زموږ د خلکو وژنه په کور کې، په مسجد کې، په واده کې، په مکتب کې، د مکتب پر لارې، بازار ته، د میرمنې، د بچي، د لورکۍ، د زوی، د پلار، د نیکه، د خویشاوندانو، دا موږ ته نن د ملت په توګه بې عزتي شوې ده. مرګ عیب نه دی، هر انسان مري، او هغه مرګ چې په شهامت وي هغه افتخار دی. خو نن چې موږ په پردي بمو کې، په انتحار کې، په انفجار کې، د امریکې په بمبارۍ کې او په خپل داخل کې او د بل په وژنو کې سره اخته یو، دا موږ ته بې عزتي ده. موږ افغانان غواړو چې د دې بې عزتۍ څخه ځان خلاص کړو، دوباره د خپل سرنوشت خاوندان شو، خپل حق وټاکو، استقلال ولرو او ازادي ولرو. او ازادي تر هغه نه راځي چې موږ د سولې خاوندان نشو. جنگ زموږ سلب ازادي ده، او اوس ګورو چې په دې سلب ازادي کې د ډېرو پردي هېوادو لاس دی او د ډېرو پردي هېوادو منفعتونه دي زموږ د خاورې، زموږ د خلکو د ژوندانه په قیمت.
ما ډېر پخوا تاسو ته د عرض کړی دی چې په افغانستان کې به هلته آزاد او د افغانستان د خلکو حقیقي انتخابات وي چې وطن مو د سولې خاوند وي او د افغانستان ټول خلک وکولی شي چې راسي په انتخاباتو کې ګډون وکړي بې بیرې بې ترسه بې خطره او په کامل ازادي کې په هغه هیواد کې چې هره ورځ په سلګونه انسانان تر خاوره لاندې کېږي وینه تویېږي او په ټول هیواد کې ناامني ده موږ حتی خپل کمپینونه نسو کولی او انسانان پکې وژل کېږي او انسانان پکې مري هلته به انتخابات څنګه وي دوهم آزاد افغانستان په دې معنا چې خپل سرنوشت په خپل لاس دا هیواد وټاکلی شي په 2014 کال کې د امریکې وزیر خارجه راغی زموږ سرنوشت یې راوټاکی او د افغانستان خلکو هغه حالت د دې خاطر چې وطن لا ویجاړ وران نسي وماني په دې امید چې ښه به شو خو ومو لیدل چې څه وسوه په مملکت مو څه وسوه په خلکو مو څه وسوه په اتحاد و اتفاق مو څه وسوه په حکومت او حکومتداري څه وسوه په نهادو څه وسوه په اقتصاد مو څه وسوه پاکستان جرأت پیدا کړي چې راسي اغزن تار زموږ پر خاوره تېر کړي ډیورنډ باندې اغزن تار تېر کړي پرون راغله صدر اعظم یې راغی او زموږ د حکومت اعظام ورسره ولاړو متاسفانه او ډیورنډ یې د سرحد په نامه یاد کړي د ننګرهار والي او کوم وزیر هم ورغلی دا د امانه چې افغانستان آزاد نه دی او ورځ په ورځ د ضعف خواته روان دی د دې څخه خلاصون یوازې په سوله کې کیږي او په اتحاد و اتفاق د افغانستان د ملت کیږي چې پیاوړی شي د اتحاد اتفاق او تکړه شي د افغانستان په خلکو کې یووالی ملي اراده استقلال غوښتنه او ازادۍ زموږ په رګ رګ او وینه کې پرته ده خو د دې اظهار د دې تعمیل د دې تطبیق په ازادۍ کې کېږي او په سوله کې کېږي کله چې موږ د سولې خاوندان سو نو به هم انتخابات آزاد وي هم به څوک پر ډیورنډ اغزن تار نسي تېرولی نه به څوک پر موږ باندې خپل تر ټولو خطرناک او انسان وژونکي بم اچولی سي نه به بل کېږي نه به انفجار کېږي نه به انتحار کېږي نو لهذا د انتخابات په باب زما موقف دا دی چې دا یوازې په یو آزاد او سولهمند افغانستان کې د افغانستان خلک خپل سرنوشت ټاکلی شي حکومت تعینولی شي نه په داسې افغانستان کې چې د هر پردي اور پر بل دی